السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا بعضې خلک چې دوکانداري یې نه کېږي نو بیا وایي نن مې پلانکی ولیدی، پلانکي ناسي مخ مې ولیدی، دوکانداري مې نه کېږي. دی وایي دا د شریعت له نظره څخه څنګه ده؟ محترمه د جناب محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه ابو هریره رضی الله عنه مبارک روایت کړی ده. قال دی وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما د جناب محمد صلی الله علیه وسلم مبارک څخه واورېدل یقول لا طیرة و خیرها الفال، بدفالي نسته خیر یې هغه نیکفالي ده. وایي موږ ورته وویل یا رسول الله وما الفال، فال چیش دی؟ وایي درة الکلمة الصالحة، هغه نیکه کلمه چې څوک واوري. مرقات جلد اتم صفحه 392 باب الفال والطیره الفصل الاول حدیث رقم 4500. امام طیبی رحمت الله علیه مبارک وایي تفاول دا دی سړی هغه یو په سفر روان یې د عبدالرازق نام یې ورباندې پېښ سي، نو دی بس دا په نیکفالي ونیسي چې الله به په دې سفر کې ماته رزق راکړي، او یا د منصور نامه یې پر پېښ سي یا مبرور، نو دی هغه په نیکفالي سره ونیسي. او بدفالي بیا دغه ده چې دی یو شی وویني هغه مسعوم وګڼي، بدفاله یې وګڼي، نو دا کار څخه بیا مخ رااړي، نو دا دې نه کوي. محترمه جناب محمد صلی الله علیه وسلم مبارک موږ ته د ژوند هر څه هغه رهنمایي کړې ده، نو نیکفالي باید وکړو، بدفالي نه وکړو. او انس رضی الله عنه مبارک وایي ما 10 کاله د جناب محمد صلی الله علیه وسلم مبارک خدمت وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې مدینې منورې ته مهاجر رالی کور نه و ورسره، دی و ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک و. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو صحابي کور ورکړي، نور صحابه کرام به راکړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره بیا کومکونه کول. د انس رضی الله عنه مبارک مور راله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته یې وویل چې یا رسول الله زه خو نور څه نه لرم، غریب او مسکین یم، دغه زما زوی انس دا ستا خادم به سي. نو 10 کاله انس رضی الله عنه د جناب محمد صلی الله علیه وسلم مبارک په کور کې خدمت وکړي. انس رضی الله عنه مبارک وایي په 10 کاله کې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیمه لفظ نه دی یاد کړی چې ولې په پښتو کې موږ یې ولې دا کار وکړي یا دې څه له دا کار وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مجلس کې چې به ما وایي یو کار هسه اوس صحابه کرامو برات دا کار ما کوه، انس ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم یې، ته بل په انس کار مه لرئ، چې دی پیدا سوی نه و تر هغه له مخه درته دا لیکل سوي چې دا کار به کوي. نو باید موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند او د هغه طریقه غوره کړو. نو محترمه دا بدفالي مه کوئ چې پلانکی ناسي و، یو خو غیبت کې رالی، بل دا ډېره غټ عظیم جرم ده. یو مؤمن ته ضرر رسول، مؤمن دومره پر الله قدرمند دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د مؤمن مخ ته کتل دومره ثواب لري لکه زما په مسجد کې چې یو کال اعتکاف وکړي. سبحان الله، موږ اوس عمرې ته ځو، وار پاسپورټ نه برابری دی، بیا نور ترتیبات نه برابریږي، نو چې ځو هغه مې 15 شپې کوو، هغه بیا ټول کال موږ خوشحاله وي چې د حبیب زیارت مو وکړي، د مبارک زیارت مو وکړي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن مخ ته چې وګورئ دومره ډېر ثواب لري، دومره عظیم ثواب لري لکه زما په مسجد کې چې یو کال اعتکاف وکړي. نو محترمو د مسلمان قدر وکړئ، مسلمانانو ته اذیت ضرر مه ورسوئ، په دې باندې مسلمان زړه خوږېږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.